دا کار جهانگیر خان ته په دویم ځل په دریم ځل باندې د زړه اټیک شوی دی. خو د الله تعالی شکر دی او ستاسو دعاګانې دي چې هغه لږ ډېر صحتیاب دی. زما ورسره په موبایل باندې خبرې وشوې، ما د هغوی تپوس پوښتنه وکړل. ما چې کله په سوشل میډیا باندې ویډیو وکتله یا زما په وټساپ باندې ما ته 2-3 ملګرو میسیجونه وکړل چې جهانگیر صاحب ته هارټ اټیک شوی دی، دا رښتیا دي که دروغ دي. ما دغه دعا کوله چې الله تعالی دې دروغ کړي. خو بیا مې هم د یو ملګري سره رابطه وکړه، نو هغه نه مې تپوس وکړو، نو هغه راته وویل چې او بالکل دا رښتیا دي او فی الوقت په پېښور کې په هسپتال کې اډمټ دی چې د یو ډرامې ریکارډینګ و، هلته ورته هارټ اټیک شوی. خو دا ښه وشو چې ډېر زیات په وخت باندې هغوی هسپتال ته ورسولی شو او د هغه علاج په وخت باندې وکړی شو. بیا ما جهانگیر صاحب سره په خپله په موبایل باندې خبرې وکړې، د هغوی تپوس پوښتنه مې وکړه او دعاګانې مې ورته وکړه. او تاسو هم چې څومره مطلب مسلمانان یې، څومره هم پښتانه یې، نو د جهانگیر صاحب د ښه صحت لپاره د الله تعالی نه دعا وغواړئ. الله تعالی دې د خپل کور والا دپاره، الله تعالی دې د خپلو بچو دپاره روغ جوړ کړي. او زمونږ د انډسټرۍ چې کوم دا نو جهانگیر صاحب یو غټه سرمایه ده. الله تعالی هغه له د فن د لارې ډېر صلاحیتونه ورکړي او هم دغه وجه ده چې په لکونو پښتانه چې کوم دي د هغه مینوال دی، د لکونو پښتنو په زړه کې د هغه ځای دی.